بسم الله الرحمن الرحیم. پرون هم بیټ لاکر شروع کړو چې د بیټ لاکر د لار نه موږ او تاسو څنګه یو ډرایو ته پاسورډ ورکوو. اوس ګوره چې په بیټ لاکر کلیک کوم، پرون هم یو ډرایو ته پاسورډ ورکړو چې هغه ډي دی. اوس ګوره چې زه په دې کلیک کوم انلاک دا ډرایو، نو ما نه څه غواړي؟ پاسورډ غواړي. پاسورډ چې د یاد نه دا ډرایو نشه خلاصولی. خو درته مې ویلي وو چې موږ ته یو کی راکوي په نوم د څه شي؟ ریکوري کی. چې دا ریکوري کی چې کله تا نه د پاسورډ د یاده وځي، ریکوري کی نه به ته کار اخلې. اوس ګوره دلته راځم کلیک کوم، چې څنګه په دې ډرایو کلیک کوم نو اوس ریکوري کی به زه چېرته ورکړم؟ مور آپشن سره شئ، دلته یې څه لیکلي؟ انټر ریکوري کی. لکه دلته به درنه پاسورډ غوښتی دی، پاسورډ نشته ښه نه دی یاد. نو تاسو بیا څه وکئ؟ ریکوري کی چې کوم ځای کې سیف کړي وي، مثال موږ پرون ریکوري په ډیسکټاپ باندې سیف که دا دی، دا ریکوري ده، دغه ریکوري به هلته دیز نه به یې کاپي کړئ، هلته به یې پیسټ کړئ. یو کار به دې ته متوجه اوسئ، ریکوري کی چې کله کاپي کوئ دیز نه خالي ځای ورسره داسې انتخاب نه کوئ، ځکه هغه هم بیا په پاسورډ کې راځي. نو څومره چې د ریکوري کی ده هماغومره انتخاب کړئ، نه پکې څه تغییرات راولئ. نو دا انتخاب کا، په دې رایټ کلیک کوئ، دلته یې څه لیکلي دي؟ کاپي. چې په کاپي کلیک کوئ، ګوره دلته راشئ، اوس دس پی سی آیکن مې خلاص کو او دلته ګوره په دې ډرایو کلیک کوم، یم پاسورډ مې نه دی یاد. نو ریکوري نه کار اخلم، مور آپشن ته راشئ، انټر ریکوري کی باندې کلیک کوه، دلته ریکوري کی څه که؟ پیسټ که، کنټرول وي پیسټ، او واپس په څه کلیک که؟ انلاک. چې په انلاک باندې کلیک کې ګوره اوس به ډرایو څه شي؟ خلاص به شي. پاسورډ خو مې ور نه کړو که نه، څه مې استعمال کړو؟ ریکوري کی. دا ریکوري کی مهم شی دی. ګوره دا چې هر وخت کوم ډرایو ته پاسورډ ورکړئ، دا ریکوري کی ځان سره یا یې پرنټ کړئ یا یې یو ځای کې صحیح ځای کې سیف کړئ چې دا هم د یاده ونه وځي. اوس ډرایو خلاص شو، دلته که زه په دې ډرایو کلیک کړم، د سره ګوره راځي بیک اپ یور ریکوري کی. دا خپله کمپیوټر ورکوي، پرون درس کې راغلی هر څه. ګورئ وایي چینج پاسورډ، په دې خو پوهېږئ چې غواړئ لکه اوس د دې چینج پاسورډ ګټه ورته وښیم، ریکوري کی د لارې د ډرایو خلاص کو، خو پاسورډ دې چینج که بیا که نه. نو دلته به تاسو وکئ، په چینج پاسورډ باندې به کلیک کوئ، دلته به هولډ پاسورډ ورکوئ او دلته نیو او دلته هم نیو. ښه هولډ چې د نه یاد به څه وکئ، دلته راشه فارګیټینګ پاسورډ باندې کلیک که، ریسیټ فارګیټینګ پاسورډ، دلته یې څه لیکلي؟ انټر پاسورډ او نیو پاسورډ. اوس خو پوه شئ که چې کله پاسورډ نه یاد، نو رای به شئ دلته بیا په دې کلیک کوئ، ریسیټ او فارګیټینګ پاسورډ باندې. ښه ریموو د پاسورډ، پاسورډ ختمولو دپاره استعمالیږي. ښه پاسورډ ختموئ، نو پاسورډ چې ختم کړو بیټ لاکر ګټه هم نه لري بیا که نه. نو تاسو چې بیا بیټ لاکر آپشن سوچه بندوئ، نو دلته یې څه لیکلي؟ ټرن آن. دلته راشئ ټرن آف بیټ لاکر، په دې به کلیک کوئ بیټ لاکر، او په دې کلیک کوئ دا آپشن هماغسې به پروسس روان شي، بیټ لاکر آپشن به ترې سوچه څه شي؟ ختم شي. نو آف کولو طریقه یې دا ده، یعنې بیټ لاکر به دې نه سوچه د آپشن غیر فعال شي، بیا به پاسورډ نه غواړي. ښه بیک اپ یور ریکوري کی څه معنی؟ او مثال اوس ګورئ تاسو ته پاسورډ یاد دی، دا ریکوري کی درنه ډیلیټ شوی، ته غواړې چې کمپیوټر تا ته بله ریکوري کی درکړي. پاسورډ دې یاد دی، ډرایو دې خلاص دی، ریکوري کی ورکه ده، ته غواړې چې یو بله ریکوري کی ځان ته د کمپیوټر نه والې، بیک اپ یو ریکوري واله. اما خبره ده که نه چې پرون هم ویلي چې ریکوري کی کوم ځای کې درته سیف کړه، ځای ورته انتخاب کړه. دا د بیټ لاکر هغه څه پاتې آپشنونه. بل راځو موږ سره چې آپشن دی ایز آف اکسس سنټر دی، دکې موږ او تاسو هغه آپشن ویل چې زموږ او ستاسو په درد خوري، لکه سټارټ میګنیفایر، ضربین رانې ضربین، میګنیفایر ضربین ته وایي. دا ضربین ځان ته غواړي په څنګه استعمال کې، ګوره میګنیفایر درته ویل کېږي. دا میګنیفایر غیر فعاله، کلیک که په دې جمع باندې دا ضربین رانږدې کېږي او په ده باندې لرې کېږي. واپس کلوز کې کلیک که دا به کلوز شي. سټارټ آن سکرین کیبورډ، دا په سکرین چې کوم کیبورډ راځي، دا کیبورډ دې نه څه کولی شئ؟ خلاصولی شئ. د دې ګټه څه ده چې کله تا سره هارډویر کیبورډ کې مشکل وي، دنه کار اخیستی شئ. مثال ګوره
نوټ پیډ ته راغلم دلته غواړم لیکلو کوم هارډویر کیبورډ کار نه کوي نو دلته راشه ګوره هر ځای کې چې غواړي لیکلو کې دې نه تاسو ګټه اخیستی شئ دا ریکوري کې هماغسې یو باندې به کلیک کړي ګوره په ده باندې لیکل کوئ څنګه چې هارډویر کیبورډ کار کوي دا هم هماغسې کار کوي ګوره لیکل پاکوئ سپیس بار دوه بټن یو ځای چې مثال پرس کوو لکه زه غواړم چې دغه فولډر کې یو فولډر جوړ کړم دې فولډر کې یو فولډر جوړ کړم نو کنټرول شفټ ان شارټکټ وکنه نو اسانه طریقه اول په کنټرول کلیک کا بیا په شفټ کلیک کا بیا په ان کلیک کا وګوره فولډر څه شو جوړ شو ډیلیټ کې انتخاب کا صحیح شو دلته راشه ډیلیټ کا او دلته راشه یس باندې کلیک کې یس مو ډایرکټ انټر هم دیز نه پریس کولای شي مثال انتخاب ډیلیټ ورته انټر یس دا کیبورډ دیز نه خلاصولی شي او بل دا کیبورډ تاسو دیز نه خلاصولی شئ راشئ رن ته رن وینډو آر شارټکټ دی او اس کې ولیکئ دیز نه هم راځي آن سکرین کیبورډ دته ویل کېږي او اس کې معنا مخفف دی او اس کې آن سکرین کیبورډ دا دی مخفف دی ښه همداسې راځو دې کې چې کوم مهم اپشنونه موږ او تاسو سره دی ماوس اپشن ته راځو دیز نه خو دا د ماوس سټایل بدلولی شي دا ماوس کې هم تاسو ویلی دی ښه څنګه موږ د کیبورډ نه دې پوینټر ته حرکت ورکړو لکه ګورئ دا ماوس دی که نه دا حرکت کوي ځینې وخت کیبورډ کار ماوس کار نه کوي ښه دا پوینټر ته څنګه حرکت ورکړم دې دپاره بیا موږ دې ځینې اپشن فالو خو دې دپاره موږ او تاسو ته کیبورډ ضرورت دی غواړم چې دا د ماوس د پوینټر د کیبورډ د لارې حرکت ورکړم نو اول به دلته راشئ سافکسس ته ده کې به په ماوس میک د ماوس ایزیر ټو یوز په دې به کلیک کوئ او بیا به کلیک کوئ په دې اپشن چې دا فعال شي اپلای به کوئ صحیح شو چې کله م اپلای کړه ګوره دلته یو آیکن راغو د نوټیفیکیشن ایریا کې چې دا اپشن فعال دی اوس ګوره دې نه زه ماوس پوینټر ته حرکت ورکوم ګوره دا بټن دی خط یا غشم شته دی ګوره پاسې وړي لاندې راوړي ګوره چې کله دغه ګروپ ته بند کړي دا نوملاک ووایه دا بند شي بیا دیز ته دیز نه د کیبورډ ته حرکت نشي ماوس پوینټر ته حرکت نشي ورکولی دا اپشن به فعالوئ دا نامر کیپیډ دا ګروپ باید تان وي او دې کې ګوره مشکل څه دی دا پوینټر دومره سور حرکت کوي سړي کې سم زړه چي سپیډ به څنګه تیز دی نو دلته راشه سیټ اپ ماوس کی ته دا سپیډ دیز نه تیزیږي ګوره سپیډ تیز کې های او فاسټ بس اپلای کا ګوره اوس ورته تیز شو که نه اوس آیکن به پرې څنګه خلاصو آیکن لکه زه غواړم دا دس پی سي آیکن خلاص کړم نو رای به شه ډایرکټ پوینټر به همدې د پاسه ودرې پوینټر چې کله ودرو دا 15 بټن چې ده کې دا د سلیکټ دپاره دی انتخاب شو اوس انټر بټن وه ډایرکټ به آیکن څه شي اوپن به شي هم دا 15 دوه ځل ووایه ډایرکټ څه کېږي خلاصېږي آیکن د یو ځای نه بل ځای ته څنګه وړې آیکن د انتخاب کو 15 دا صفر بټن باندې کلیک کا ګوره اوس آیکن ته حرکت ورکوي دلته راشه دا آیکن انتخاب 15 بیا صفر دی زه کوم ځای کې اخته یم دلته یک دی بس 15 ووایه څنګه آیکن د انتخاب 15 باندې د انتخاب کو صفر به ووایه هر خوا ته چې وړې دلته یک دی بیا 15 ووایه صحیح شو خو دا اپشن که غیر فعال وي دا اپشن ته غیر فعال کې دې ته راشه دا غیر فعال کې بیا به دا اپشن کار نه کوي که دا ګروپ وانه وي بیا به دا کار نه کوي بیا په دې نه موږ نمبر انټر کولی شارټکټ یې څه دی دلته شارټکټ د لارې دا اپشن فعالوئ نو لیفټ الټ به ونیسئ لیفټ شفټ او نملاک یعنی چپ طرف ته چې الټ دی په دې به ګوته کېدی شفټ چې دی په دې به ګوته کېدی او نملاک دغه نملاک دی دلته یې لیکلی نملاک دلته نملاک وګورئ دې ځای کې نشته دې کیبورډونو کې شته دی همدې دا کیبورډ چې دغه کوم کمپیوټر چې دا ځای ولري نملاک هم پکې بل داسې هم کولی شئ چې هولډ ډاون کنټرول دې ته چک ولګوئ دې کنټرول که دا سپیډ سلو وي بیا
نو کوم ځای خوا چې پوینټر وړئ هغه بټن سره کنټرول نیسئ بیا به سپیډ تیزي ګوره کنټرول مې ونیوله مثال دې خوا یې راوړم ګوره آپشن څه دی غیر فعال دی که نه Always scan this section. ګوره کنټرول ونیسئ صحیح شو شفت د سلو دپاره دی سلو کنټرول دپاره تیز دی دک څه پوښتنه شته ده ښه دکې نور څه د کار شته چې درته ووایم نه یو دا د کرسر اندازه ښه د دې کرسر سپیډ زه کوم ځای نه زیاتولی شم دا کرسر خو تاسو ګورئ که نه دغه چې بلینکینګ کوي دا تور غشی کیبورډ ته هم سپیډ زیاتولی شو که نه سایز به یې د دې نه زیاتوئ څه به وکئ ری وشئ دلته میک د کمپیوټر ایزیر ټو یوز ته او دلته یې اندازه ده مثال زه ورته وایم چې شپږ یې که ګوره اوس سایز یې غټ شو که نه ګوره سایز به یې دیز نه زیاتوئ دلته صحیح شو کنټرول پینل دیز نه به سایز د دې کرسر زیاتوي نارمل سایز یې څو دی یو دی Access center. Always scan this section. بلب دې کې دا نور دا خو مې ویلی دی دې کې مې ورته یو آپشن وویلو چې ډرایو څنګه پټو اوس به پرې ګورو ګرځو نور څه دي آټو پلی مې ویله بیک اپ دا وینډوز 7 کې کار کوي دې کې هسې اوس ورکړی بټ لاکر هم ویلو کلر منیجمنټ دی د رنګ سیټینګ دی دا خپله د هارډویر والا کار دی دا هم د هارډویر والا کار دی لکه دا تلویزیون نه جوړی ټچ پیډ دی دا ټچ پیډ آپشن دی دیز نه ټچ پیډ زما اوس کمپیوټر کې ټچ پیډ انسټال دی لیپټاپ کمپیوټرونو کې دی دا د وینډوز موضوع نه ده ډیوایس منیجر ډیوایس پرنټر ډسپلی سافکس سیسټم سچول فایل سټریم هم درته وویله دا خپله ما سافټویر انسټال کړی هوم ګروپ انډکس هم د نیټورک آپشن دی چیرته چې مثال فایلونه سیف شي هغه به انډکس ورته جوړیږي ایمیل دا د آوټلوک پروګرام دی مایکروسافټ آفیس هغه سره کار دی انټرنیټ آپشن دا د انټرنیټ سره بیا خپله ویل کېږي نیټورک شو پرسنلایز فون اینډ میډیم چې کله مثال دا لیني ته انټرنیټ راتېروئ ټي ایس ایل دا د هغې سیټینګ دی بیا هلته خپله کوډر څه ویل کېږي پاور آپشن پاتې دی راته ښکاري پاور څه معنا برق ښه دا ګورئ اوس دې ساعت کې برق نشته که نه بل ځای کې به دا د برقیانو خپله پلان جوړ کړی دی چې مثال څومره ځای کې به لوډ شیډنګ یا پرچاوي چې کېږي داسې موږ تاسو خپله هم د کمپیوټر دپاره پاور پلان جوړولی شو چې کله زه کمپیوټر لیپټاپ استعمالوم نو چارج چې کله برق نه وي دا پاور د کم حالت کې وي یا زه کمپیوټر نه پاسم همداسې پرېږدم دا ډسپلی دا سکرین د څومره وخت بعد بند شي دا ټولز پاور آپشن د لارې دې سیټینګ کېږي اوس وګورئ دلته خپله وینډوز 3 پلانه جوړ کړي چې خپله کمپنۍ پکې شامل کړي یو بیلنس دی یو پاور سیور دی یو های پرفارمنس دی خو د دې درې واړو مصرف دی ګوره اوس لکه اول هم پوهېږم ګوره بیلنس ما انتخاب کړی که نه د دې چینج پلان سیټینګ ته راشي په دې اول ځان پوهېږي خپله پوهېږي وایي ټرن آف ډسپلی وایي د سکرین ته ستا سکرین دلته یې لیکلی دي وایي چوز د سلیپ اینډ ډسپلی سیټینګ ډټ یو وانټ ټو کمپیوټر یوز لکه ډسپلی هغه وخت بندېږي چې ته کمپیوټر استعمال نه کړې که نه
نو چې کله په بیټرۍ کې وي لکه چارج ته لګېدلی چارج ته نه وي صرف په بیټرۍ کار کوي دا ډسپلی دی زما څو دقیقې بعد بند شي چې کله پلګ ان معنا چې په چارج کې وي بیا د څو دقیقې بند شي لس ښه پټ ټو د کمپیوټر سلیپ د خوب حالت ته وایي سلیپ دا معنا کمپیوټر باندې بند وي برق به مصرفوي خو دومره نه بیا چې ته کله دا بټن وي ستا چې کمپیوټر کوم ځای کې ستا خپل کار پرېښیم هغسې کې به ورته واپس کمپیوټر آن شي دا درته بیا ښیم نو ښه څومره وخت بعد د سلیپ شي که په بیټرۍ کې وي 15 او که په چارج کې وي 10 برایټنس روشنایي دا لیپټاپ کې دا آپشن صرف ده روشنایي څومره غواړي برایټنس نو چې زه ورته یم په بیټرۍ کې وي برایټنس دې دومره وي او که په چارج کې وي برایټنس دې دومره وي اوس وګوره دا د دې پلان سیټینګ شو دا موږ سره کوم پلان دی بیلنس اوس وګورئ بل پلان ته راشئ پاور سیور ته راشئ د دې پلان اوس وګورئ سیټینګ ته چې کله په بیټرۍ کې وي ډسپلی د څومره وخت بعد بنده شي چې په چارج کې وي او دلته سلیپ حالت کې وګورئ دې برایټنس وګورئ څومره دی دا سیټینګ چا کړی کمپنۍ کړی بل پلان تاسو وګورئ دی بل پلان ته راشئ های پرفارمنس ته وګوره روشنایي زما زیاته شوه که نه د کمپیوټر دلته دې بیلانس وګوره برایټنس څه دی فل دی بیا دلته ویلې چې کله په بیټرۍ کې وي څومره وخت بعد دی هغه شي او چې په چارج کې وي دومره نیور دا معنا چې سلیپ حالت ته به یې ځي نه لکه ګورئ دا ولې دا سلیپ او دا یعنی 10 منټه بعد د ډسپلی آف شوه بیا دغلته درته شی کوم دې سټایل کې وګورئ دې کې د دې دا معنا چې 15 منټه بعد به ډسپلی آف شي بیا سلیپ حالت ته به څومره وخت بعد ځي نو دا ستا بیلنس دی ته کوم پاور پلان استعمالوې لکه برق پلان دی لیپټاپ ته کوم پلان نه ته کار اخلي نو دا پلانونه خپله که دې کې ته تغیرات هم راوړی شي راشه ته ورته چېره په دې بیلنس کې څومره وخت بعد د ډسپلی آن شي 15 څومره وخت بعد چې په چارج کې وي څومره وخت بعد د ډسپلی آن شي 15 ښه سلیپ حالت ته دې څومره وخت بعد لاړ شي 1 ساعت چې په بیټرۍ کې وي څومره وخت بعد 2 ښه برایټنس په بیټرۍ کې چې څومره غواړي په چارج کې چې څومره غواړي دې نه تاسو خپله سیټ کولی شئ د هر بیلنس کې تاسو ګوتې وهلی شئ خپله ورته یو بیلنس جوړوئ هغه هم جوړیږي ری به شئ دلته به څه والی کریټ ا پاور پلان د پلان ته دې څه نوم ورکړئ مثال زه ورته یم چې مای پی سی نیو پلان دا نوم مې ورته ورکړو په نیکس باندې کلیک کا هماغه سیټینګ دی که نه اوس ته ورته خپله پلان جوړ کا چې څومره په بیټرۍ کې وي څومره په چارج کې څومره دا پلان خپله تا جوړ کو بس کریټ باندې کلیک کا دا ستا خپل پلان شو دا وګوره موږ جوړ کو که نه دې پلان دا 3 پلانه نه ډیلیټ کېږي دا پلان ډیلیټ کېږي دا پلان هغه وخت ډیلیټ کېږي چې ته کله بل پلان انتخاب کې ګوره او بیا راشي دې پلان ته او دلته په څه کلیک کې ډیلیټ دس پلان اوکې دا پلان به څه شي ډیلیټ بشي ښه ریکوایر ا پاسورډ ان واک اپ څه معنا پاسېدل چې کله کمپیوټر د خوب حالت ته لاړ شي څومره وخت بعد چې ته کله پاسې پاسورډ دې تا نه وغواړي که ونه ته غواړي خو پاسورډ په هغه شرط غواړي چې تا یوزر ته خپله پاسورډ ګوره ورکړی داسې نه چې بس پاسورډ نشته وایم نه پاسورډ تا نه به هغه وخت چې پاسورډ تا ورکړی وي دلته ګوره لیکلی دي ریکوایر پاسورډ یا ډو ناٹ ریکوایر پاسورډ ریکوایر ته چک وي پاسورډ به غواړي او چې دې ته چک وي نه غواړي دا ګوره د دې کې وین آی پرس د پاور بټن دا پاور بټن چې زه ووایم په دې د کوم عمل ترسره شي کمپیوټر د شټ ډاون شي سلیپ شي یا هېڅ بند نه شي اوس وګورئ اما بیټري او چارج چې کله زه پاور بټن ووایم نو کمپیوټر د څه شي شټ ډاون زه ورته یم چې کله پاور بټن ووایم کمپیوټر د څه شي سلیپ دا هم دواړه سلیپ دی او ټرن آف د ډسپلی که دا انتخاب کې ته پاور بټن وي ستا به صرف سکرین بند شي کمپیوټر به دې لګېدلی وي ډسپلی به آف شي او که دا ډو نتنګ انتخاب کې پاور بټن چې وی هېڅ څه به هم نه کوي ومې واله صحیح وکړه نه ځکه دا غیر فعال کوټی دی دا پاور اکشن غیر فعال شو ځکه دلته ورته موږ ورته ویل که نه چې ډو نتنګ هېڅ پې مه کوه پاور بټن مې ویلو چې دا کوم باندې کمپیوټر باندې نو هېڅ څه به هم پې نه کوي
when I press the power sleep button دې ځینو کیبورډونو کمپیوټر کې سلیپ بټن وي کیبورډ کې نو سلیپ بټن چې ته څه کار دی وشي او when I close the light دته وایي چې دا ته کله راښکته کړي نو کوم کمپیوټر سره د کوم عمل ترسره شي که ته ورته چې یاره شټ ډاون دي شي چې دا راښکته کړم نو څه به کېږي اکثره به چا سره چې لیپټاپ مې پاپ مې وي کمپیوټر خلاص پرېږدي پاسې چې څنګه دا بند کړي بیا راځي او دا خو بند شوی او دلته سیټینګ دی که تا ورته شټ ډاون انتخاب کړی وي چې دا لایټ ته څنګه کوز کړي کمپیوټر به شټ ډاون کېږي د بدون د دغه چې ته پاور بټن او که سلیپ ورته انتخاب کړی دی نو کمپیوټر به څه کېږي او که ډو نتنګ انتخاب کې لایټ کوز کا هېڅ څه به هم نه کېږي بند څه وشو واپس یې چې ډو آف شو نه ځکه هلته ما ورته څه انتخاب کړ ډو نتنګ نو دا سیټینګ دی ګوره دا ډېر مهم سیټینګونه دي لیپټاپ کې ځینې څوک چې لري هغه سره دا مشکلات وي دا آپشن هم ویل شو دا لایټ دی هماغه لایټ دی څه کار وکړي کریټ پاور پلان دی بیلانس پلان دی دا مو ویلو او دا شیونه هم تاسو نور ویل نور پکې څه نشته دی ښه دې نه موځو پروګرام ان فیوچر ویل شو ریکوري دا هم د نیټورک آپشن دی سیکورټي اینډ مینټینس دا درته تشریح کوم ګورئ دا ګوره د عصري علامې دلته ولې دي دا شی ستا کمپیوټر دې شي ته ضرورت لري سیکورټي لکه اوس ګورئ وایي ته باید خپل کمپیوټر کې انټي وایرس انسټال کړي چې کوم انسټال کړی اوټ آف ډیټ هغه تاریخ ختم شوی دی نو دا داسې یو آپشن دی چې دلته تا ته میسج درکوي تا ته ښایي چې ستا کمپیوټر څه ته ضرورت لري اوس انټي وایرس ته ضرورت لري نو څه اپډیټ کوئ یعنی دلته هغه شی نه ورته ښایي چې څه ته ضرورت ستا کمپیوټر لري دلته ورته شو کوي دا ګوره دا ضرورت دی دا آپشنونه غیر فعال دي دا هم ضرورت دی دا هم ضرورت دی دلته وګورئ دغه آپشنونه دلته هم شته ته وایي دا آپشن دلته هم نه راځي صرف دا وګورئ دا اول سور دلته هم سور دی انټي وایرس تاریخ ختم شوی که نه دا ځینې آپشنونه چې دلته کله اضافه شي دا نو هغه ته ستا کمپیوټر ته ضرورت وي دا وګوره دې ته په وینډوز 7 کې اکشن سینټر دی د آپشن مومو دا شی نه اوس ما ته ضرورت چې زه دا اپډیټ کړم نو دلته دا سیټینګ تاسو ته شو کوي نو ته غواړې چې دا درته کله وښیي که ونه ښیي دا ګوره هغه شیونو ته چک وي چې کله ته کې څه مشکل پیدا شي ضرورت شي درته به یې ښیي او چې کوم ته به یې نه وي چې مشکل هم پکې پیدا شي تا ته به یې نه ښیي دغه آپشن ته راځم دا ډېر مهم آپشن دی دا ګوره کله چې تاسو وینډوز 10 کې یا 7 کې وګورئ یو سافټویر انسټالوئ چې په سیټ اپ کلیک کې تاسو نه اسنو پوښتنه کوي که نه هغه دلته آپشن که دا نیور نوټیفای وي ته یو سافټویر انسټالو تا نه پوښتنه نه کوي یسنو پوښتنه به تا نه کېږي او که دا داسې آلویز نوټیفای وي نو تا نه به پوښتنه به کېږي ځکه هلته ستا کنټرول کم دی تا اختیارات کم ورکړي دي ها بل پکې څه پاتې ساوند خو مې ویلی سپیچ اینډ ریکونایزیشن دی دا یو څه په سپیچ باندې خلاصوله خو دې دپاره به غږ ښه تیز یو ګوشکي باید ولرې لکه مثال د دې سیټینګ دی دا به یې زه درته ریکارډ د دې در کوم ځکه چې اوس مې دا فایل کو بیا څه خراب وي سټوریج سپیس دی مثال دلته که غواړې د دې نیټورک کې آپشن دی خو ډېر مهم آپشن دی تشریح درته کوم صرف نیټورک مې ورته ویل چې څو کمپیوټر یې وصل شي که نه ستا د کمپیوټر هارډ ډسک ډک شو نیټورک کې بل کمپیوټر ورسره وصل دی ته د هغه سټوریج نه کار اخلي نو بیا به دې آپشن نه کار اخلي پوه شوې دا نیټورک کې ویل کېږي اما کورس آپشن دی صرف مې ورته تشریح کړو ګوره کریټ ا نیو پول سټوریج دلته کمپیوټر یا مثال یو ایکسټرنل هارډ ډسک ورسره وصل کړی وي نو سټوریج به ورته دلته انتخاب کړي چې زما هارډ ډسک ډک دی نو ډیټا دی دلته سټور شي سینکرونایز هم انټرنیټ آپشن دی ټربل شوټینګ مې وویل یوزر اکاونټ وینډوز ډیفاینډر دا یو رقم سافټویر دی خپله this app is turn off isn't going nothing وینډوز فایروال دا هم نیټورک سره کار کوي
چې نیټورک کې مثال پرایویټ نیټورک دی او دا همغه سیټینګ سره خپله ویل کېږي. وینډوز هم ویلو، وینډوز ګوټو دی، دا مثال دې ځینه شیونه موږ اوپن کولی شو، خو ځینې اوس پکې لا کار هم نه کوي. یو ډیوایس ته نوی وصل کړی وي دلته ورته شو کوي. ورک فولډر دی، دا هم د نیټورک سره خپله راځي چې کله یو فولډر تا دلته ځان دپاره د کار دپاره د یو ایمیل یا فولډر جوړ کړی وي. متوجه شئ. مهم چې پکې دي څه یاد کړئ چې وینډوز کې درته په درد خوري. دې اپشن کې دکې مې چې درته نن دا کوم اپشن وویل په دې ځان پوه کړئ. دا اپشنونه چې وینډوز کې مهم دي دا چېرته مې په نښه کړ. ډیفالټ سیټینګ کې هماغه سیټینګ یاد کړئ. دې کې هغه اپشن چې څنګه یو ډرایو پټو، ماوس سیټینګ یاد کړئ، پروګرام ان فیوچر، ساوند، دا لکه هغه اپشنونه چې زموږ او ستاسو وینډوز کې په درد لګي. وینډوز کې ترې کار اخیستی شو. فانډز هم ورسره راوالی، پرسنلایز چې یوزر اکاونټ، ټربل شوټینګ دومره هغه نه دی. دا اپشنونه دي ګورئ. ریکوري هم ورسره راوالی. ریکوري کومه ریجن دومره مهم نه دی. چې مهم مې درته ویل دا د ټول وینډوز سیټینګ دی کې دی. مهم اپشن په درد خوري ارزي کې کار ته اخیستی شي. سیسټم کې تشریح ده، دا تشریح اپشن دی. نو دا هغه مهم اپشنونه زموږ او ستاسو د کنټرول پینل دا دي. دا نور خپل وخت سره مهم دي. لکه نیټورک کې درنه ګټه هلته درته تشریح کېږي، هلته تا ته په درد خوري. یا مثال بل سیکورټي دپاره نور پروګرامونه دي هلته تا ته په درد خوري. لکه لوکل په وینډوز کې چې دی دغه اپشنونه صرف موږ ته تاسو ته په درد خوړل کېږي. بس نور ورپسې نه ګرځي چې دا ما ونه ویل دا نه. یو وي د استاذۍ زده کړه. د استاذۍ په زده کړه کې وینډوز په 3 میاشتو کې موږ ختمو. یو کس یاره ځان نه استاذ جوړم د کمپیوټر، هغه بیا وینډوز موږ په 3 میاشتو کې، هغه اپشن په اپشنه، هغه بیا ټول سر دې پکې سپینوي. یو وینډوز صرف همداسې چې مثال ته غواړې چې صرف په کمپیوټر ابتدایي سیټینګ باندې پوه شي، دا د یو میاشت خپله پروګرام دی. دغه پکې زده کړئ، دې کې ښه کوشش کوئ. امتحان کې به هم دغه اپشن کې پوښتنې کوم. دا کوم چې مې ورته په سکرین راوستي دي. یو سبا راشي د خیره.